ملګرو او درنو دوستانو وی نیکي وکړه دریاب ته ګزاره کړه لا به بیا هم یو وخت ستا په کار درځي ستا لاس به نسي د هغو بدله به تا ته ضرور الله پاک درکوي او ډېر ځل داسې کېږي چې د نیکۍ بدله الله پاک په دنیا کې هم تاله درکوي او په آخرت کې هم په ډېر لوی تعداد د نیکۍ دی مثال دی لکه یو تخم چې په ځمکه کې ګذار کړي نو تخم راشین سي او ترې غټ درخته جوړه سي نو انسانان ترې میوې وخوري یا ستا لپاره به دی څه ګرځي الله پاک دې موږ په دې خبره پوه کړي چې میوه به هم نه ختم کېږي او قسمه میوه او ټول عمر به سرسبزه شادابه او زرغونی د میوو نه ډکه كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبل څنګه آیت د قرآن کریم دی في كل سنبل والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله پاک څه فرمایي د صدقې مثال د تخم سره ورکړی دی کنه په دې ځای کې ډېرې خبرې دي یوه خبره دا ده چې سړی به که تخم په ځمکه کې غورځي نو هغه تخم به سم تخم به پچ بنی نو ګوري دوستانو چې څه کوي هغه شیطان درنه خراب نه کړي چې پچ نسی دوهم دا دی چې کوم سړی دا تخم غورځي هغه به په طریقه باندې هم پوهېږي پر طریقه باندې وغورځي نو هماغه چې بیا د لارې څخه خوندونه ایسته کړي نو د یو غنم د دانې څه ووږي اته وږي او پر وږي کې سل دانې 200 دانې مثال ډېرې زیاتې دانې چې هغه د یو دانې نه څو جوړه سي د دنیا حساب و کتاب دی د آخرت حساب و کتاب لدینه ډیر اوچت او سیوا دی لدی وجه دوستانو د یو په زړه پورې او نااشنا واقع در سره واوري تل دا یاد ساتئ دا د هرې نیکۍ مطابق خو په خاصه توګه نن درته د صدقې په هکله راغلم د کافرانو په ملکو کې یا اروپا یا امریکا یا برطانیا یا انګلند یا سویزرلند یا هر ملک چې دی په دنیا کې چې کومه خطه کې ورس چین جاپان پروت دی و یو ځوان را روان دی سخته ګرمي ده یو زنانه بوډۍ دا په یو ښځه دا د کور څخه راوتلې د پلت په ملکو کې ستر غالبا نسته په دې وخت کې لا هغه ښځه ځوانه ده نو هغه راوتلې د کور نه چې د سړي ته وکتل دغه ځوان ته وکتل نو ډېر ورته حیران شول هغه مخ تک سور سوی دی او تږی دی بغیر د هغه د ویلو دې ښځې ژر ژر کور ته لاړله نو د یخو شیدو د یو زه درلودله مسکینه غریبه زنانه وله شیدې پرتې دي یا هر شي چې پروت یا شربت جوړ کړل یو ګلاس یا شربت یا شیدې راوړلې هغه سړی ځوان ته ویل چې ودرېږه یا هغه مخکې ودروي دا وروسته ولاړله بار ورته ودرېږه چې په هغه باندې وچښلې هغه یې اوبه کوي هغه یې د خپل کور رخصت کوي نه جان سته نه پیچان نه پیژندي نه یېژندي نه په کوم باندې معلومات ته کوم کومه بس ورته ویې کتل چې تږی دی دا یو ګلاس اوبه یا شربت یا شیدې ورباندې وچښلې هغه هلک د خپله مخه ولاړ وختونه تیر سول هغه ځواني په بوډاتوب بدله سول هغه رنګ روغن په زیبتوب بدل سو په دې د زیپي په حالت کې دا هغسې مسکینه دا هغسې غریبه ده یو ځل دا مسله ورپېښه سوله چې د زړه د وال مسله نه انسان باندې چې ټاټیک راځي یا زړه بندېږي یا جټکه ورباندې راځي ډېره سخته جټکه د الله پاک ته په چا نه راولي نه نو هغه چا نه یې تپوس پوښتنه کولی شي چې دې تکلیف سره مخامخ شوي یوه چغه به پر مځکه وي بله به پر اسمان دومره دا معمولي یو وال دی چې وینه به ورباندې پکې ځي ورځي د دې هغه تکلیف او هغه درد دی چې نه برداشت شي د زړه مریض وي چې د زړه په اټاټیک وفات شي نو هغه شهید دی ولې درد یې داسې درد دی چې هغه نه برداشت شي نو په دې غریبې دا مسله راغله چې دا مسله ورباندې راغله همسایهګانو نور په لارې کې څوک تېرېږي هغو ژر ژر پورته که هسپتال یې راوړل هسپتال کې علاج معالجه وسوله زړه ته یې وال ور ولګوي ښځه جوړه سوله شفا الله پاک ورله ورکړله خو کله چې دا جوړه سوله د هسپتال څه بیل هم ورله راغلی په دې بیل کې چې د دې وس یوه وزه دی بیل 15 لکه راغلی دی د دې وس چې بیخي ګرد کور هم دا خرڅ کړي د هغو هېڅ د سر پناه هم پر ځان باندې ودرېږي د هغو بیل نه به پوره کېږي دا بیل
وایي دا زنانه ډېره سخته مایوسه سوه او ډېره زیاته خفه سوه او باره یې ویلې چې خدای دې هغه چا ته هدایت وکړي مثال د دې پر خپل ورنې هغه چا ته یې شراوې شروع کړي چې هغو راوړې ده دلته هسپتال زه مسکینه غریبه زنانه وم تاسو زه څه کوم چې زه مې راوړلم هسپتال زما سره د علاج و معالجې وس چېرته دي هغه ډاکټر ورته وایي چې مور یا خور یا جانۍ ستا د پیس غم مه کوه ستا پیس هغه ختم دی بلکې چې کله هم تا له مریضي پیښه سي کله هم چې تا ته یو تکلیف پیښ سي نو ته بیا هم له موږ سره رابطه کولی سې دغه هسپتاله خو ډېر ښه وسو چې ته در موږه پرې راورسېدې دا زنان هم دا خبرو ته حیرانه پاته د هغه ورته وایي چې خیر دا د څه په بدله کې او تاسو څوک یاست ما تاسو خو هېڅ نه سره پېژندو دا ورته وایي دا سړی ورته وایي چې موره که ته ما نه پېژندې زه تا پېژنم هغه ورته ویل څنګه ول زه هماغه ځوان یم د کلونو مخکې هغه د یو ګیلاس اوبه یې د شیدو کیسه یې ورته یاده کړه چې ته د کور مخ ته ولې تا په ما باندې شیدې وڅښلې تا زما په هغه اکرام کړی دی دا نن هر څه زه الله پاک کامیابه کړی ما ته الله پاک خورا ډېر لوی جیداد او وس راکړی دی نو دا هسپتال زما دی نو په دې وجه باندې کله چې ته راللې هلته خو تا له ما سره هغه نیکي و احسان کړی ولو نو نن بیا زما وارې او زه یې سو دا د کوپریستان واقع ده مسلمانستان نو تا ته خو الله پاک د نیکی حکم کړی دی الله پاک ته فرمایلی دی چې زه د یو مؤمن او مؤمن عمل نه ضایع کوم نو څنګه به ضایع کیږي ته خپل سوچ فکر وکړه